د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام سړی مشه په موکړې مهم خبرونو ته سرچینې وایي زابل کې نه پولیس له طالبانو سره یوځای شوي دي. د زابل ولایت ځایي امنیتي سرچینو رسنیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې نه پولیس طالبانو ته تسلیم شوي دي. سرچینې ویلي چې 13 ورځ د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې نه پولیس له خپلو وسلو سره یو ځای له وسلوالو طالبانو سره یوځای شوي دي. طالبانو د دغه خبر پخلی کړی دی او زیاته کړې ده چې په ارغنداب ولسوالۍ کې لاس پولیس له 22 میله وسلو سره له دوی سره یوځای شوي دي. بلخوا د زابل د دویم لیوا قومندان سید بابا منصوري بیا طالبانو ته د پولیسو د تسلیمېدو په اړه څه نه دي ویلي. هرات کې په یوه هدفي برید کې 3 پولیسو ته مرګ شبله اوښتې ده. د هرات د پولیسو ویاند عبدالاحد ولیزاده ویلي چې نامعلومو وسلوالو د دغه ولایت په 12مه ناحیه کې پر پولیسو ډزې کړې دي چې په پایله کې یو پولیس وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. د صالح خبرداری د شپږمې ناحیې اوسیدونکي د له ځان سره پام وکړي. د ولسمشر لومړي مرستیال د شپږمې ناحیې له اوسیدونکو غوښتي چې په امنیتي برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي. امرالله صالح په یو فیسبوکي پیغام کې ویلي چې په دې ورځو کې د شپږمې ناحیې په مربوطاتو کې هدفي بریدونه او د ماینونو چاودنې ډېرې شوي دي. د په وینا یو ځانګړی کړۍ په دې سیمه کې فعالیت کوي او د سیمې خلکو ته پکار ده چې د دوی د افشا کولو په برخه کې له امنیتي ادارو سره همکاري وکړي. عبدالله وایي طالبان په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دي. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله ویلي چې طالبانو تر اوسه پورې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. نوموړي نن په کابل کې به خبري ناستې ته په خبرو کې زیاته کړې طالب وسلوالو د بهرنیو او کورنیو غوښتنو سره د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه کړې او د په خبره دا چاره د سولې خبرو د روان بهیر د ورو پرمختګ لامل شوې ده. عبدالله څرګنده کړې چې تاوتریخوالي لوړه کچه هیڅ چاته هم د منلو نه ده او نور باید هر څه ژر د سولې خبرو بریا لپاره د جګړې دواړه لوري اړین اقدامات وکړي. او د برېښنا شرکت وایي تر نن مازدیګره به د کابل برېښنا وصل شي. له تېرې ورځې راهیسې د کابل په ګډون یو شمېر نورو ولایتونو برېښنا نه لري. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي چې په بغلان ولایت کې د برېښنا مزي پرې شوي او له همدې امله پرچوي رامنځته شوي دي. د یاد شرکت چارواکو ویلي چې د دوی تخنیکي ډله سیمې ته رسېدلې ده او د نن ورځې تر مازدیګره به دا ستونزه هواره شي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.